د نن یکشنبې ورځې لنډه او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت ویان محترم ذبیح الله مجاهد د ځینو پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې پر کونړ سیند د بند جوړول د دوی حق دی. پر کونړ سیند باندې د بند جوړولو لپاره د چا اجازې ته اړتیا نشته. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ترانسپورټ او هوایي چلند، صنعت او سوداګرۍ له وزیرانو، د مالیې وزارت او خصوصي سکتور له استازو سره لیدلي. اقتصادي معاونیت په لویو ګمرکونو کې د ترانسپورټي ستونزو د حل په مخه ځانګړې کمیټه جوړه کړه. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر وایي تیر کال یې د کانونو له طریقه 18.7 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته سپارلې دي او په وینا یې د هیواد په کانونو کې ورځ تر بلې د پانګونې بهیر پر زیاتېدو دی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 15,415 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د سپین بولدک له لارې 80، تورخم له لارې 14 او د زابل د شمولزو له لارې 1 او د ورېښمو پله له لارې 6 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې د پکتیکا ولایت په 3 ولسوالیو کې 1150 اړمنو کورنیو سره مرسته کړې او هغو ته یې د کار زمینه برابره کړې. کندهار ښاروالۍ د ښار په شمال 12مه ناحیه کې د میانکو بند د اساسي رغونې چارې راپیل کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون اداري خالي بستونو لپاره یې له 1451 داوطلبانو څخه د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه اخیستې ده. د یاد وزارت مسؤلینو د دې پروسې د بشپړې روڼتیا ډاډ ورکړی دی. فراه کې د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوه استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. د خوست پوهاند عبدالحی حبیبي مرکزي لیسې څخه 400 تنه زده کوونکي فارغ او تصدیق پاڼې ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا مرستیال پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان کې له 14 میلیونه کسانو سره بشري مرسته کوي.